په پاکستان کې د بد امني ذمہواره څوک د افغانستان د پاکستان خپله په افغانستان کې چې کومه بد امني رامنځته کیږي د داعش په نامه باندې د دې ذمہوار څوک ده. په خیبر کې یعنې د تورخم پر دروازه باندې چې کله بار بار نښته رامنځته کیږي د دې ذمہوار څوک ده، طالبان دي او که د پاکستان حکومت ده. طالبانو ته چې کمې اسلحې په لاس ورغلې د پاکستان خلاف استعمالیږي که نه؟ آیا دا داسې مضبوطې اسلحې دي چې د پاکستان له پوځ سره شته او که نه؟ آیا د ذبیح الله مجاهد دا خبره څومره حقیقت لري چې په بلوچستان په مستونګ سیمه کې داعش قرار لري او د افغانستان امنیت له هغه ځای په ټارګټ کوي؟ آیا د پاکستان دا خبره څومره حقیقت لري چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، له هغه ځای څخه په پاکستان باندې حملې کوي، د پاکستان امنیت په ټارګټ کوي؟ یو بل الزامات څومره حقیقت لري؟ راځئ نن په دې ویډیو کې د مکمل معلومات له تاسو سره دوستانو شریکوم. راځئ دا معلومات را سره وګورئ. نو 12 ورځې خو دی خاموش چې ولې دا کار شوی او دا د افسوس خبره ده چې په افغانستان موقف راغلی وو بار بار راته دی واقعي طالبان په لاس باندې داسې اسلحه لګیدلې ده چې هغه زموږ فوج سره هم نشته. هغه د امریکا فوج او افغان طالب فوج په افغانستان باندې بیا د حمله کول لپاره دا یو جواز دی. شریف الله چې کوم جواز جوړ کړی دی د هرمیت او زما په خبره باندې یقینونه کې به ډونالد ټرمپ خبره باندې کوي ځکه ډونالد ټرمپ کانګرس ته په وینا کې وایي چې ډېر غټ تور شي پاړس کسان په یو حمله کې معنی دا چې افرادي قوت دې ګروپونو سره زیات شوی دی. نو سیاسي حل نشته، عسکري حل دی. آیا معاملې تاسو کوم طرف ته روان ښکاري چې د خلکو رائے ته کاغه د ووټ ته کاغه غیر ووټ ته هغه ته خلک اهمیت نه ورکي او چې نه ورکي دا اوسره چې کوم حالت دی دا واپس نو خرابېږي. السلام علیکم سشیکا ستړي مشه په خیر لازم تاسو قربان نه سم تاسو ګوره هرڅه نن دا پودکاسټ ډېر امپورټنت دی. ما تاسو ته پرون ویلو چې زما کوشش بدای چې طاهر خان صاحب زرا ولا ماده وخت چې کوم تورخم سچويشن دی سره چې کوم افغانستان او د پاکستان په منځ کې جنگ روان دی سره دی وخت چې کوم شریف الله نیول شي دا حقایق او بیک گراوند څه دی او دی وخت کې ټي ټي پی په منځ کې څومره ګروپس دي او سره په دې خطه کې سره باندې باغې باندې د کې شک نشته چې طاهر خان صاحب هی از ا سپیشلیست او زبردست قسم دا غي چې کوم د تجزیه او چې کوم دندنه خبر دی یعنی اندرونی چې کوم خبر ورته وي هغه دوی سره. طاهر خان صاحب ډیره مننه تاسو د ټایم روزه او تاسو موږ ټایم بیا هم راکو. طاهر خان صاحب د ټول نمخ کې خرازو د تورخم په بارډر باندې تورخم بارډر دا سچويشن چې کوم روان دی تبعی طرف ته یو طرف ته ګورو سوار لسورځو شوي حالت خراب روان دي. نو د دې بیسیک وجوهات څه دي چې ولې داسې سچويشن ته موږ راغلیو چې جنگ ته یو بل نه فایرینګ هم شروع شي د پروژه په میاشت کې؟ ډیره مننه چې زم مرم دعوت راکړ. تورخم په اړه تاسو سوال ډیر زیات مهم دی ځکه چې د غلار هم ډیره مهم ده جی تجارت لپاره دوه اړخیزه یعنی دوه طرفه او بیا ترانزیتي تجارت راداري تجارت او د مسافرو لپاره. نو دا چې په 20 باندې کله وترل شو بند شو یو خود افسوس خبره ده چې پاکستان په اول ځل د تورخم د بندیدو په اړه د تیر زیارت پورس بهرنیو چارو وزارت یې تقریبا دا څو غنه چې 12 ورځې پس پاکستان په اول ځل باندې یو خپل نظر خپل موقف هغه په خارجه وزارت کې زملته موجود و. نو 12 ورځې خو دی خاموش چې ولې دا کار شوی دی او دا د افسوس خبره ده چې افغانستان موقف راغلی وو بار بار راته بیانونه راتلل ویډیو هم چې کوم هغه دویمه غونډه په 3 د مارچ ناکامه شوه. جی نو کوم چې د افغانستان هلته په تورخم باندې کمیسار دی یا کمشنر ورته ویلی شو نو دا هغه بیان راغی او هغه وی چې ما خبرې کامیابی نشوي یعنی دا هغه یو موقف راته دلته خاموشي ده او دلته بدقسمتي دا راکته بهرنیو چارو وزارت خارجه وزارت ته یو میسج وکړي چې دا سلو بده تعالی جواب نه راکړي تا ایس پی آر ته میسج ولګي تعالی جواب نه درکړي تعالی د کورونو چارو وزارت داخلي جواب نه درکړي. نو هغه ژورنالیزم ته صحافت ته د آزادو هغه تم ډیر لوی نقصان دی چې یو ته بیا مجبور شي یو ورخیز دغه ورکه بالکل وجه پاکستان چې کوم خپل اول بر پاکستان موقف ته لاړ شو دوی وی چې په دوه ځایونو کې چې هغه د پاکستان خاوره وا پاره کې افغان طالبانو پوسټي یا نوې ودانې یا تاسیسات ته دی یا جوړولې کنستراکشن
نو دا پاکستان دی او دغه موقف د افغان طالبانو دی چې پاکستان په یو لانجمن ځای کې شاین جوړي یا نشي جوړولې. اصل کې پاکستان په دې تورخم باندې یو لوی ټرمینل جوړول غواړي. هغه ډېر کار شوی دی. نو پاره کې نور څه ټاورې جوړي. دا ټرمینل جوړول مقصد دا دی چې دا تورخم دی کنه تورخم باندې زه خو ډېر ترين تاسو ورته تر اوسه پورې ټرکونه په یو لار ځي. نو چې په یو لار پاکستان داخليږي هغه والا ټرک ولاړي. نو دوی غوښتل چې دی یو بل لار وسره خوا کې جوخته جوړه کی. افغانستان تر ډیری مودې راهیسې دی دا ویلو چې تاسو د غر لګ مات کې چې دا لار جوړ شي. واغي وسره نه افغانستان کې مسله دا چې التم حساسیت دی. واسه غوي چې نوې شي جوړیږي نو دې به خلک به وایي چې دا څه چل کیږي سلو به شو دا شو. خو ګوره تجارت لپاره خو به سره سکول پکاري کې دا پاکستان په دې مردان په خامو کې پنده تر راتلو چې ماشوم ما شاین مارکیټ په وته اوس په کې مارکیټ ته دی نو یو بس راته سهار نو په پنده تر راتلو زموږ خپلوانو بس یو بس راته یو بس او سنگل روډ نو وخت سره خو چینجز راځي کړه پکاري خو دا ډېر بدقسمتي ده چې دا اوسن اول ځل لري چې په دې موضوع باندې دا مسله پیدا شو. د دې مسلې یو حل به ځکه پاکستان او افغانستان لپاره وی کدي غني چې او موږ تجارت او د خلکو تګ راتګ کې اسانتیاوي وي دواړه خيزه د طرفه تجارت ته خشي ترانزیټي تجارت ته خشي ځکه کته افغانستان جنوبي آسیا ته زی هند ته زی نور هیوادونو ته زی نو خو پاکستان د لارې که پاکستان مرکزی آسیا ته زی مرکزی ایشیا ته زی او د افغانستان د لارې وزي نو دی باید چې په دې او بیا د خلکو لپاره ډیره مهمه ځکه دا چې په زرګونو خلک تورخم د لارې زی بالکل ګور چمن کې مسلې دي ایگزیکټلی انګور ډبند ده په جنوبي وزیرستان کې بالکل او په شمالي وزیرستان کې غلام خان باندې خلا چې خدای ته پتر 15 میاشتونه باندې کورمه کې بالکل باندې باجوړ خو سره بس هغه په خوا د لکه وو بیا د بسره باندې شو نو تاسو نور لارې متاثر دي نور بندري تاو پسې دام بند کړه مریضانو ته مسالې دي مریضان خو ګور هغه مریضان چې کوم دلته راغلي هغه غریب بند پاتې شو ډایلیسیس دي او دا ډېر مهرباني چې مړی دی پری دي دام زمون د پاکستان به یو لیکن دا ډېر زیاتې دي په روجه کې سو واره جګړه وشو په تور خم باندې دواړو طرفو ته جاني نقصان وشو نو زه وایم چې او کوي چې نکوم تعلق نه ساتم ختمه بعد ختمه کا قصه ختمه کې بیا ځان خلک نور لري پیدا کی او کوي او دا د دروغ بیانونه په خارجه وزارت کې په بل ځای کې چې نه افغانستان हमारा دوست है हम ये करते हैं वो करते हैं نو بیا صرف الفاظ نه بیا ولا نو دا ډېر د افسوس خبره ده. تاسو یو پوینټ ریس کړ چې پاکستان دی وخت کې غواړي چې یعنی لار جوړول غواړي یعنی دا ټرمینل ټیک شو د افغانستان په معاملې کې پاکستان وایي چې د متنازع علاقو کې کنسترکشن کې او افغانستان هم دا الزام لګولې دی اوس د دې حل چې کوم دی سهل په کار ځکه چې عوام خو مسایل ډیر زیات دي پرونه برس په مسلسل فایرینګ روان دی او تقریبا یومیا 13 लाख डॉलर چې کوم د نقصان دوړ ملکونو ته الزام دوړو ته ها دا خبره زګور دوړو د اخر چې تا دوړ هیوادونو خبر زکه وکړه دا او دا مهم ده په خو یو سوچ وو او هغه کې سنا حقیقت وو چې پاکستان بس افغانستان په حکومتونو باندې دباو د پرلار بند کا نو د حکومتونو زیات شي نو خلک به د حکومتونو خلاف شي دا به اوس بیا خو ځل خلک لارې پیدا کړي د ایران لار دا اوس چې ما سره مثلا در شکایت لار ته بند کی چې اسلام آباد ته بنزل مردان خلک زه په ثوابه لار شم نور ځل خو بلار ګورم هغه بند اگر کې دي شو بل لار پیدا شي نو افغانستان ځل لور لار پیدا کړي وګوره تشویش لکه د امنیتي مسلې باندې ممکن تاسو سوال وروستو کې خو د ایرانم د افغانستان کې امنیتي مشکلات شته بلکې د غیر مسلکي مشته او ازبکستان ته مشته لیکن اب ازبکستان به طرف ته تاجکستان تر اوسه پورې افغانستان حکومت سره تعلقات بالکل خراب نشته سفارت اوس هم تیر حکومت سره دی او رابطه شته خو دومره نه دي لیکن تجارت نه بن شوی نو افغانستان یو فرمافیس کا سره ناستو ما هغه ماته تاجکستان مثلا نور پر ازبکستان سره ډیر دي یا ترکمنستان سره ډیر زیات دي پټاپیم کار شروع شو لیکن تاجکستان سره مشکلات دي خو تجارت زیان نه رسیدي ځکه خلک وایي چې دنیا اوس تجارت او دا یو غلط سوچ دی چې ګور سوداګری او تجارت چې ته باندې دا عام خلکو ته په اثر کې ګور په یخنه دا واجب غوندي مثال خو په یخنه کې په اسلام آباد او په مردانو کې ټماټر هم د 200-300 روپیو نه کم نه دا ځل په یخنه کې 500 روپیه په اسلام آباد کې دا ولي دا ځکه چې مارونه زیو راځي
نو دا عام سړي په ژوند باندې اثر کوي کنه. خو زه نه یم خبر چې څوک دلته فیصلې کوي د چا سوچ دی. ګوره د مسلو هر ځای سره وایم کنه چې تر څو سیاسي قیادت د دوی په دې معاملاتو باندې اختیار نه وي نو ما سره سم تشویش دي چې معاملات بخرابي ورته خپل پوینټ تاسو ریس کوم د هغه سیاسي حل د پکار دی. طاهر صاحب یو طرف ته خو افغانستان چې کوم پاکستان باندې الزام لګول دم تاسو خبر دی او داعش بار کې هغه ویلي چې مستونګ او مختلف علاقو کې چې کوم دي منظم یو طریقه کار روان دي. آیا دې باره کې مولانا فضل الرحمن صاحب او نور هم ماسر چې کوم ذرایع دي هغه هم د دې تصدیق کوي چې آیا سنه سداسي حالات روان دي جوړېدو طرف ته چې داعش چې کوم دي اخپي چې کوم دي هغه جمعول شروع کړي دي. بل طرف ته چې مونږ ګورو په دې خبر کې تاسو څومره ګورئ صداقت ته او سره سره پاکستان خپل موقف پرونی خېده چې دا یو پروپاګاندا ده. خو او بل طرف ته مونږ د افغانستان باره کې د اصلي باره کې ډېر کنسرن دی. مونږ بار بار امریکای ته وایو چې تاسو خپل اصلي باره کې سوچ وکړئ دنیا ته وایو. آیا دا مونږ یو د دې وجوهات څه دي واقعي طالبان په لاس باندې داسې اسلحه لګېدلې ده چې هغه زمونږ فوج سره هم نشته؟ ګوره د امریکایانو چې خپل کوم راپورټونه دي د وسلې په اړه باندې ناغي وي چې د $1 ارب اسلحه په افغانستان کې پاتې شوی ده. $1 د روپونو دا د غي د راپورټونو کې خو دا وسله خو دی حکومت ته پرېښې وه. هغه ځکه چې 3.5 لکه د افغانستان فوج او پولیس او ټول انټيليجنس اتومرو 3.5 لکه تقریبا بالکل شل کار چې کله امریکایان ته وو یا ټول ته وو ناغال ته پاتې شو. ظاهر خو اوس حکومت خو افغان طالبان دي نو وسله خو دا غي لا سراغله او چې ډونلډ ټرمپ دا اوس بیا خبرو کړو نو سره خو تشویش ته چې ډونلډ ټرمپ دا خبرم کوي چې اوس افغانستان د وسلو خرڅولو یو لوی مرکز دی. دا دغه الفاظ زمانه دي او بیا یو بل حساسیت دا وی چې کومه ټکنالوژي امریکایانو سره ده دا خو کوم ملکونو سره ځنه واقعي سره ویروي چې دا کوم ټکنالوژي دا غوي دا ممکن چې نور هیوادونو ترلاسه کړي دا او بل د پاکستان تشویش خو په خوانه دي چې د وسلو د وسله چې دا وسله بار ډلو ته پریوزي نو دا یو تشویش تا او اوس به وګورو د ډونلډ ټرمپ یې ځخلم خو افغان طالبانو چې نه دا خو زمونږ غنیمت دی دا جګړه وا جنگ مونږ ترلاسه کړی دا نو بهر دا یو کنفلیکټ دواړو شته. پاکستان د امریکا دغه موقف حمایت کړی دی او ځکه پاکستان کوشش کوي چې امریکایانو سره انګیجمنت خو سنا سو خو لیکن هغه دوباره ور سره خراب شي چې ډیر خراب تعلقات اعتماد اوسم پیدا یو واقعیا داعش خبره ته راځم نو بهر د پاکستان لخوا د غوي د دې خبرې هغه هرکلې کول ځکه چې سوره وړاندې د امریکا چې کوم د ملي امنیت مشیر دی هغه چې اصلاکار دی هغه د خارجه وزیر څخه خبرې کولې نو په بیان کې دی دا و چې د امریکا د فیصله مونږ ستایو خیر مقدمه کو ستایو لکه خبر ته وایو نو ځکه پاکستان اوس امریکا سره ځان نږدې کول غواړي نو دا غي د موقف ته حمایت کوي نو الټیو میسج خو ته پیغام ورکړي پوزټیو ورکړي لیکن دې تم کتل غواړي چې ستا گاوند کې افغانستان پروت دی سره ستاري حکومت سره ستایو مشکل وي ګاونډیان خو وی کنه امریکا خو لاړه کنه امریکا خو د سیمه پرې خو دا افغانستان او پاکستان خو بدلته یې کنه نه خو ځینو بهر پاکستان لا د امریکا خوشالولو غره دی پالیسي وي خو لیکن تخپل ګاونډیان هغه په ځنه شانو باندې مخه پکاو دا دغه معاملې د امریکا پوښو افغان طالب پوښ داعش ته برا شو داعش ګوره زمان نظر دی داعش په اړه باندې نور بیا خبرې وکړو خو پر ځای د دې چې افغانستان الزامات لګي نو په الزامات خو مسله نه حل کیږي او بل دا چې پاکستان به خبره کوي افغانستان به خبره کوي خو زه اکثر خبره کوم چې افغان طالبانو د کوم د اقوام متحده راپورټونه دي یا د امریکایانو راپورټونه راځي یا د نورو ادارو راپورټونه راځي په هغه کې ملکتل غواړي چې هغه افغانستان کې د وسلوارو ډلو په اړه باندې سوي لکه تاسو اختلاف هم کولی بالکل خو چې کله د یونایټډ نیشن د اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو یو راپورټ راشي ډیر خلک خو په هغه اعتبار کوي ځکه چې خو د یو نړۍ د شی وداغي خپل زراعي بالکل انالیس به وي لیکن هغه د معلوماتو راټولولو خو به یو ډېر پروسیجر یو نظام به وي کنه نو لې پرځه دي چې ته بل اعتمادي نور پیدا کې نو سن شیانو ته قتل پکړ ګوره داعش افغانستان دراشه مغي نه مري داعش تاسو ته بیا د سوره وړاندې چې کله په ملګرو ملتونو کې سلامتي کونسل کې په افغانستان باندې ذکر او داعش پکې مهمه موضوع او د اکثرو دا او چې افغانستان کې داعش تا د هغه راپورټ نه
تقریبا 100 غنټې پس افغانستان بیان راغی د داخله وزارت چې کوم ترجمان دی عبدالمتین کانی او د ذبیح الله مجاهد صاحب چې نه هغه مکمل ختم دی دا غي دغه بیان لږ شی برستو په کندوز کې د بینک نه بهر افغان طالبان په دغه شو لوی دماکوش او ټول سرکاري کسان تنخواه جمع شي تنخواه په قطار کې بهر ولاړې خا ګوره داعش لوی حمله کړې په افغانستان کې هغه ته نشي پټول کنه د پاکستان په سفیر ټیک شو په چینان غلطه هوټل لیزر په خپل پاتې شوی پاغه باندې حمله د روس په سفارت باندې حمله د اسلامي مشر حکمتیار باندې حمله او ډېر حمله په خوا د داعش شکل شروع شو دا په دې ننګرهار صوبه کې په یو ورکوټي کلی کې شروع شو جی اوس چې ته په کندوز کې حمله کې نو ننګرهار خو ما سره په خبر سره نږدې دی بالکل نږدې دی او کندوز خو هغه په سونو بیا جنوب کندهار طالبان چې کله راغلي دي داعش کندهار کې لوی حمله کړې دي هم د بانک بارې کړي او اسیم نورې کړې دي نو لہذا حقایق ته قتل پکړ دي چې کم یو شی وي دا غنه تین کار ځکه نشي کولای چې تین کارو کې هغه ته د موجوده مستاګ دا کار نکو ستا د مهاجرینو او بیا آبادکاری وزیر خلیل الرحمن حقانی اسرائیل الدین حقانی تر بالکل داعش پناه کو دا غینه پس ورځ وړاندې په غیبل وزارت ته اربن ډیولپمنٹ وته وي په هغه کې حمله وشو نائب وزیر ارسلا خروټی سے هغه پکې زخمی شو نو مطلب دا دی چې لکه ته انکار شي کې او ګور افغان طالبان مونږ ته وایي کنه پاکستان ته جزره بنو کې حمله ذمہوار نه ته پوښو کار دی پوښه نو بیا خو پاکستانان وایي کنه چې په کابل کې دنه په وزارت کې حمله کیږي دغه ذمہوار پاکستان نه یا په کندوز کې حمله وشي ذمہوار پاکستان دوستانو د هربت سنگ او د طاهر خان دغه مرکات تاسو وکړه یقیني ډیرو مهمو تورو ته اشاره کړې و که په پاکستان کې یو فیخ وکړي که په پاکستان کې یو امنیتي ستونزه رامنځته سي پاکستان یا پړاو پر افغانستان باندې اچوي او د تهمت ګوته فورا افغانستان ته نسی او دا تهمت پر افغانستان باندې لګوي او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بار ورته ویلي چې تر څو پورې له افغانستان سره مذاکرات نه کړي تر څو پورې په افغانستان کې امن نه راغلی تر څو پورې د افغانستان حکومت تسلیم کړی نه وي تر هغو په پاکستان کې امن نسی راتللی یعنی هغه په وینا باندې تر دې مخکې هغه بار څو واره ورته ویلي دي چې تاسو چې په هغه تیر چې د حکومت ننګران حکومت ورته وایي په هغه کې چې کوم دی بهر هیوادونو ته تللو هلته هم د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان ورته ویلی چې د دې پر ځای چې تاسو نورو هیوادونو ته سفرونه کوي اړیکې سمول لسم شلم هیواد سره غواړي مابینځ کې ډیره فاصله ده تر دې ستاسو لپاره ښه ده چې تاسو راولاړ شئ له افغانستان ته خپل سفر وکړي د تجارت لپاره د امنیت لپاره د کاروبار لپاره د ترقي لپاره یو د بل تر مابینځ د ښه ګاونډیتوب لپاره هلته یې هم پر دې باندې د ملامتیا ګوته نیولې او ورته ویلي چې دلته تر خپل مابینځ تعلقات ښه کړي تر دې دا ښه ده چې تاسو سبا د ملامتیا ګوته افغانستان ته نه سئ لکه اوس چې هغه خبرې ثابت شي نو دغه رقم افغانستان هم مجبوره دی ته د ملامتیا ګوته پر دې بنیاد باندې نسی چې داعش لکه ذبیح الله مجاهد سي په یو انټرویو په یو مرکه کې وایي چې په مستون کې د داعش اډې دي په مستون کې د بلوچستان یوه سیمه ده چې په دغه ځای کې داعش له هغه ځای څخه روزل کېږي بیا په افغانستان کې امنیت خراب نو د طارق پټان صاحب پر وینا باندې دغسې د طاهر خان لالا پر وینا باندې تر دې ښه دا ده چې یو بل ته د ملامتیا ګوته نسی نو را داسې پر یو میز پر یو ټیبل د مذاکراتو لپاره سره کینی هغه کومه ستونزه چې په دواړو هیوادونو کې ده هغه باید حل کړل سي نور د اولس ته هم وکتل سي د اولس او بیا خاص کار مثلا پر د تورخم دروازه باندې تاسو ګورئ تورخم دروازه بار بندېږي لکه مخکې چې ما درته وویل چې له کوم هیواد سره پاکستان یو نښته رامنځته سي دستي هغه مسله حل کوي وایي جنګ د مسلې حل نه ده مذاکرات کوي د افغانستان په هکله کې ولې پالیسي داسې نه ده 14-15 ورځې کېږي لا هم دغه دروازه بنده پاته ده یو پر یو تهمت لګوي بل تهمت خیر هغه د شاته کې د اولس لپاره د اولس د نقصان د مخنیوي لپاره د دروازه د اولس پر مخ باندې خلاصه کړي تاسو وګورئ د افغانستان او د پاکستان تر مابین چې کوم سرحدات دي په اکثره کوم لارې د تجارت یا د کاروبار یا تګ راتګ هغه تر ډېره حده پورې بندې دي افغانستان ګورئ که چیرې دوی په وینا باندې افغانستان خراب خلک دي یا افغان طالبان چې دي شوخ دي جنجالیان دي جګړه خوند ورکوي یا له افغانستان څخه مثلا دهشتګردي دي هیواد ته انتقال کیږي یا بد امني راځي
افغانستان وګوري له نورو څونو هیوادونو سره سرحدات لري، له څونو هیوادونو سره بارډرونه لري، ولې په هغه هیواد کې دا رقم څه نشته؟ ولې د ایران دروازه د افغانستان پر مخ باندې دومره ورځ نه بندېږي؟ ولې د تاجکستان یا ترکمنستان یا ازبکستان یا مثلا له روس یا له کومو هیوادونو سره د سرحد لري ولې هغه نه بندېږي؟ هغه مسلې ولې داسې نه رامنځته کېږي چې یوازې له پاکستان سره رامنځته کېږي؟ نو مشکل په خپل کور کې ده، باید په خپله یې حل کو. الله دې وکړي چې زر تر زره د دې تر مابین تعلقات ښه شي او دا مشکلات ختم شي.